مریم نورزۍ د هرات په محافظه کاره او دودیزه ټولنه کې له لاس په ماشه نارینه‌و سره اوږه په اوږه د کوماندو سخت تمرینونه کوي. د مریم لپاره په کوماندوي ځواکونو کې شاملېدل ستونزمن کار و. د هغه لاره غوره کړې چې تر دې دمه یې د دې له کورنۍ څخه 2 قربانۍ اخیستې. مریم ته اوس د خپل معیوب خاوند او 4 ماشومانو سربیره د لوره د 3 ماشومانو سرپرستي هم ور پر غاړه ده. میړه مې هم ټپي سوی دی او زه د هغې مینې له کبله چې د سرتېرو له یونیفرم سره یې لرم له پوځ سره یو ځای سوی یم. موږ د نورو هیوادونو له ښځو څخه توپیر نه لرو. کله چې له یوه بل هیواد څخه یوه ښځه افغانستان ته راځي او جنګیږي ولې موږ دا کار ونه کړو. از مردم خود دفاع کنیم. مریم هغې ورځې ته په اندېښنه کې ده چې طالبان نظام کې شریک شي او ویره لري چې ټولې هڅې به یې ناکامې شي. د 200 ظفر قلعه اردو په پوځي روزنه کې له مریم سربیره نورې میرمنې هم شته. دوی وایي دا ورته د منلو نه ده چې د طالبانو پخواني رژیم ته بیرته ستنې شي. هغه مهال چې ښځې په کورونو کې ناستې او د کار کولو له حقه بې برخې وي. دوی وایي طالبان باید په نظامي برخو کې د ښځو شتون ومني. توانایی‌های خیلی زیاد داره. باید در این صحنه گفتگو ښځې ډېرې پیاوړتیاوې لري. موږ له هغه ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي هیله کوو چې زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای سي په نظامي برخه کې شتون ولري. باشیم همین جایگاه ما را حفظ کنن. 115 میرمنې دلته د 200 ظفر قلعه اردو کې په نظامي روزنه او خدمت کې بوخت دي. د قلعه اردو چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې ډېری میرمنې په لیوالتیا اردو کې شاملېږي. اینا در هر 3 ماه په هرو 3 میاشتو کې دوی د روزنې تمرینونه ترسره کوي او روزنیز مرکز ته معرفي کیږي. وروسته له هغې دوی کلو او ښارونو ته د خدمت لپاره استول کیږي چې د کورونو په تالاشیو او نورو برخو کې دندې ترسره کوي. مناطق مسکونی یعنی شهرها، قریه‌ها، قصبات از اینا را تمرین داده میشه. په قطر کې د بین الافغاني خبرو 2مه مرحله روانه ده. هغه خبرې چې ښایي طالبانو ته د دولت په سیاسي جوړښت د ګډون لاره هواره کړي. طالبان د اسلامي نظام په جوړولو او د شرعي قانون پر پلي کولو ټینګار کوي. که څه هم تر اوسه دوی د داسې نظام یو روښانه تعریف نه دی وړاندې کړی. په 90مو کلونو کې د طالبانو د رژیم پر مهال میرمنو ته د کار کولو یا حتی ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې یونیفورم لرونکي میرمنې وایي طالبانو چې د شرعي قانون کومه بڼه د خپلې واکمنۍ پر مهال عملي کوله په هغې کې ښځې له اساسي حقونو بې برخې وي او دوی اندېښنه لري چې که دا ډله بیا نظام کې شامله شي ښایي له کوره بهر د ښځو پر کار کولو محدودیتونه رامنځته شي. هغه څه چې په ځانګړې توګه د نظامي میرمنو ته چې له کلونو راهیسې یې د وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو کې فعاله ونډه درلودلې د منلو نه دي.